لیکن د حضور پاک شان ته وګوره یو صحابي د هغه 2 کوره وته لکه ستا هغه یو کور ستا نه زیاتي دی وي او د الله رسوله وی دلی یې ورکه وی ورمې نور پکې دویمه نشته حضرت عبدالرحمن ابن عوف ته 3 صحابه ورته یاد کړل او ما ورته یاد کړ چې 200 درهم دله درکړي دی لاړ 200 د یو نه 200 د بل نه 200 د بل نه 600 یې راوړل کور مو شو 600 درهم ډېر شي هغه زمانه کې ورته وی داسې به وکړې چې دا 600 درهم کې دی دا 300 درهم د ښځې مهر شو او لاړ شه او په دې 300 درهمو ځان لم جامې والا 300 ډېر شي ښځې لم والا او کور له سمانګې کوزه چې سوي غم سامان والا بس مفتو کې باچا شو دی لاړ 300 درهم خو یې دی پلو پورې وتړل یا 300 دی یا 200 دلک خطا کېږم ای دی پلو پورې وتړل او باقي له د مدینې بازار ته لاړه چې ځان له جوړه والي د واده ښځې له والي او د کور سامان والي چې دکان ته وخته دې کې خو وخت لګي خامخا 2 ورځې پکې لګي په دې سیزونو په کور په سپی وغیره چې لاړ دې کې یو منادي دی اواز کوونکی دا ماما ډنګی یو اعلان واورئ خدای مو بخا پخوا به م د مشرانو ډمامې ډنګولې لالا یاد دي که دا به دا لوډ سپیکر یې نه وې ډمامه به نه سره به د ترخ کې به یې نیولې وه ترخ کې به و ترخ کې او به یې وډنګوله ډب 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 نو خلکو به یې څه چل شوی دی د مړي اعلان به یې کو او د لنډۍ ولي د کریستو اعلان به یې کو دا ماته یاد دی نو هغه ډب 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 چې اعلان یې وکړه خدای مه بخا حضور پاک جهاد له روان دی پلانکې علاقې ته که چا سره خپل سامان جنګ وي د پیغمبر مبارک ملګرتیا دې وکړي چې دا اعلان یې واورېد نو په هغه دوکان کې خپه نیولی شو چې یو ځان له د واده سامان والم په جهاد ته لاړ شو هغه لګیا دی منادي ډمامه ډنګوي او اعلان کوي او خلک اوري او خلک جهاد د ځان تیاري اخر وخت کې صحابه ډېر شوي بیا هغه ډمامه ډنګوي خلک تیار شو او دې دقسې ساه نیولی دی به د دوکان نه راکوي شو او څه وایي پیغمبر به د تورو په میانځ کې ولاړي او سعد به د خپلې ښځې سره پروت وي د حضرت حنظله رضی الله عنه قسم یاده ده که نه ده هغه هم دغسې منډه کړې که صیبه لاړ بازار ته ځان له اس واغېشت په هغه پیسو توره یې واغېشت د جنګ سامان یې واغېشت او یو روبن نقاب یې واغېشت او د مخ ته یې وتړه چې پیغمبر مې مبارک مې ونه پېژني هسې نه چې راته وایي چې ما خو د واده بندوبست د خلکو نه پیسې واغېشتې او ته جهاد له راځې لیکن پیغمبر یې یوازې نه شو زغملی د تورو میانځ کې پیغمبر نه شو زغملی په اسې خپهواړو له صحابه جهاد له تلي میدان جنګ ته د ځان ور ورسو او داسې جهاد یې وکړه داسې جهاد داسې جنګ یې وکړه چې د دنیا د کافرانو هسې پرې یې وغورځولی یو صحابي راغی حضور پاک ته وی غالبا حضرت علی رضی الله عنه ځکه دا واقع ما کتاب کې ډېره مخکې کتلې ده ورته وایي د الله رسوله یو سړی د نوي مسلمان دی موږ یې نه پېژنو ځکه هغه مخ پټ کړی صرف سترګې ښکارې دی یو نو مسلم د نوي مسلمان دی ډېر بهادر دی بلا کافران یې مردار کړل او بالکل او یره پکې نشته حضور پاک ورته کم دی دغې وخت کې دی په اس یو کافر پسې ځغلېده وی هغه مخامخ نه دی وي دغه دی نو د تورو چته کړې وه نو چې توره یې چته کړې وه نو دا مټې ښکارېده دا دی نو پیغمبر مبارک وپېژنده اظنه سعدا هلکه زه خو ګمان کوم چې دا هغه سعد دی چې وی چې ما نه جنت نفرت کوي او د جنت حورې به ما ځان ته پرې نه دي دا خو هغه صحابي دی واده یې لکه